ملګری مې و راته یې وي سبا به ځو د چا ګور به کوو بیتولی سملاستم او بیا په ځان باندې پوه نشم اوده شوی ومه سهار مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوپ کړه چې شیطان هم رانه لرې لاړ شي ما وی چې پاسما اودس وکړم لمونځ وکړمه په دې کې بیا لوډ سپیکر وکړم ګیت ملا صاحب وي مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ زموږ د کلي د پلان چې نور په حق ورسېده د کلي خلکو یو یو کټ راواخلئ هلته راشئ اعلان مې واورېدو خو ما ویل جوړ خوب وینمه چې دروازې ته مې نظر شو لونو مور مې راغله راته یې وي بچیه پاسه لیونۍ مه شوله مور می خبره ولا مکمل کړې نو زړه پاسې نو سیدا هلته ورغلم هلته چې ورغلم یو شور او یو غوغا جوړه مور وایي چې کړي چې علي ونی سکنا تیرا جارو کا او جالوخی د ټول کورو وینځه لال جامې ورکه ورونو ته د چکې دوا زما وړي زما خوږې لورې راپاسه کنا مورې په کور کې جړل پلار یې په کوڅه کې جړل وی هم په پرده کې جړل د کلي خلک لوی واړه هم ټول خفا ولاړو د لیونۍ په کور بې وخته قیامت راغلی یو څو کسان دې خوا ولاړو زه یې خواله راغلم ما ترې تپوس وکړو چې دا لیونۍ څنګه وشوه سیاد شاهد نہیں خبر ماویل نقد بو ختمی لکشان فکر کنا حق بے خلق وایدا چی وپچا مینا حق سپیر حق بدبختا ولگرمات کرلو دائی دا جن پانی ملا کی تنہا پریخولا نو دی پدغا وجغا اسکل زانی مرغوب
لزهم ندرغم خو چې ځان مړ کړمه نو تا سره یو ځای بچمه پدغه خیال باندې واپس کور ته راورسېدم چې لیونی نشته نو زه په دنیا څه کومه چې کور ته راغلمه نو مور مې په ژړا کې وویل ویه په سترګو مې تیاره دانه جوړې دومره ما ویلی خدای بخیر کی موری داسی موایت گاڑی می راوستو او زر می اسپتال تا بوتلا ویلی فام دا داخلا کرچی بوی نزی پا اسپتال کی می پینزلس ورز تیری کرلے راسر غم تا خپل مور رانه هر صحیح دلیونی د پاره مشومه د خپل مور د پاره جون کومه